نن راغلم بیا یو ځل بیا انګلیش کار دلته او دلته دا ځای د وختو کې ډېر انټرنیټ کې ټیک ټاک کې ډېر په ټرینډینګ کې روان دی او ډېر خلک راځي خصوصا افغانان پرتګو سره راځي او دلته لامبي را لامبي ډېر خلک راغلي هم دي نو د ځای نه ما ډېرې ویډیوګانې اخیستې دي او نه مې غوښتل چې نن دلته راشم خو بیا مې ویل راځه اوس خو دا ځای په دې ښه هغې کې روان دی که نه او ډېر مشهوره شوی هم دی د وختو کې دا څو ورځو کې نو بیا مې ویل راځه یو ویډیو پاتې واخلم او فیسبوک او یوټیوب ته به یې ورکړم نو د خیر سره ټیک ټاک ته خو دا کامرې کې نه کېږي نو به ګورو چې څه کېږي د خیر سره تاسې موږ سره پاتې شئ موږ تاسو ته نن مختلفه ویډیوګانې اخلو دلته چې زه ناست یم دا ډېر ښه ځای دی دلته دغه ونه پرېکه کړې ده او د ونې دا بیخ پاتې یم دلته قرار راغلم یا دقه مې دا هم جوړه کړله او سلو زه به هم جګ شم سلو لاړ به شم تاسې موږ سره پاتې شئ بهترینه ویډیوګانې د بهترینه ځایونه به تاسو ته جوړې کړم او همداسې به روان یو وګورو چې څه کېږي موږ سره پاتې شئ وګورو نن څه قیسې روانې دي څه وضعیت روان دی او دلته ډېر خلک راغلي کم خلک راغلي نو تاسې موږ سره پاتې شئ موږ به تاسو ته د ده ځای د وضعیت نن ښکاره کړو او راځئ تاسې لیدونکي ته به دا ځای وښیو اوس هم د هرګاه ډله خلک راځي او ډله خلک له ده ځای نه لیدنه کوي دا چا خلطې راوړي چا یو شی چا بل شی زه راغلی یم زما خو همیشه د یو بایک ما سره وي راغلم او رقم خلک راځي اوس هم د وختو کې به دلته د افغانان تر ټولو دغه ځای مشهوره شوی دی له دغه ځای نه خیز وهي او بیشتر یو ځای ته تللی و نو یو کس څنګه مې وخت نیولی و هلته لاړم هغه نفر راته وایي ته کوم ځای یې ما ورته ویل زه افغانی یم ما فکر کړي چې ته ترکا یې قواره ترکانو غوندې ده بیخي وایي ته قواره دې زیاته ترکانو ته پاتې کېږي نو هیڅ افغانانو ته وایي ته نه یې تللی نو دا هغه ځای دی چې خلک پکې لامبي را لامبي او اوس هم خلک ناست دي داسې خو بیخي هغه چپلقې غاړه کې اچولي دلته د ورځې په زرګونه خلک راځي لامبي پرتاګه سره او بې پرتوګ او رقم بیا یو څه وخت پروز کالې او بل کالې دلته دولت منع کړی و د ځای کې چې څوک باید اوبازي ونه کوي څو نفره ژوبل شوي وه ان سره تشک خانې رسېدلی و بیا منع و بس بیا خلکو اوبازیانې نه کولې او اوس بیا شروع کړی د موج د ګرمي دی که نه د ګرمي سیزن دی بس بیا د هغه لپاره دولت ویلې ازاده دی اوبازیانې ازاده دي لامبو وهل ازاده دي اوس ازاده کړي دي هر چا خپله سیاسره خپله سیاسره خپل ملګری خپل بای فرینډ او همداسې نور جلکیانې دوه جلکیانې همداسې ډله راځي دلته لامبي را لامبي نو دې ځای کې دغسې ځای دی واقعیت یې ښه ځای دی خو چې سړی 2 نفره 3 نفر راشي او نن ورځ پلان دلته نه و پلانسبرګ ته تلم نن هغه کور کې مې یو څه کار و یو څه کار نور هم پاتې ده کور کې او بس یو چېرته مې ترمین و هلته تلم نو د همدې له وجې نه بیا هغه ځای پاتې شه دلته راغلم نو دلته زموږ د کار ځای نه مالکان کله راځي دلته لامبي او دا چې دا هر کال همداسې بیروباري نو ښه ډېر بیروباري دا ډېر مشهوره شوی دی د وختو ټیک ټاکو کې هغې کې او بعضې هلکان د افغانانو ویډیوګانې پورته کوي
وایي چې دا ښه کار کړی دی او دی لکه ښه کار شوی دی او ساتیري ښه جلوه ورکوي یو ښه هغه ورکوي او بعضې خلک دي منفي فکره خلک دي بې منطقه فکر هغه دي یوازې افغانان په نګټیو یا منفي نومونو باندې ستایي او دوی ته د منفیتوب ورښیي چې دا ولې دلته داسې کوي نو په اصل کې د کالیو ازادي ده دلته یو څوک کولی شي چې بیخي کالي وانه غوندي او همداسې راشي هو چې نورو ته ضرر ونه رسېږي نورو ته مضریت ونه کوي او د کالیو ازادي ده څوک کالي اغوندي ځان ورچوي دلته اوبازي کوي څوک کالی سره اوبازي کوي څوک بې کالۍ اوبازي کوي څوک چاته نشي ویلی او دا ماینونګ فرایحیت دی تاسې نشئ کولی په یو چا باندې بس نیوکه وکړئ چې ته ولې دا کالي اغوندې او ولې داسې کوي هو له ښار بازار چې سړی بیخي ووځي له کلتور و فرهنګ چې ووځي یا سړی بیخي له هغه سیستمه ووځي بیا هغه ته خلک ټول خلک نیوکه کوي که نه دې ملک کې څوک چاته نه شي ویلی چې ته ولې دا کار کوي ته ولې دا کار کوي دلته دریم جنس خلک هم اوسېږي د مملکت کې ځان ته بیرق لري ځان ته ګوشوارې اچوي پوزې کې پیزوانونه اچوي رقم کارونه کوي هغو ته څوک چا ویلی نه شي نو افغانان چې د یو پرتوګ یې واغوسته دلته یې ځان په اوبازۍ کې که او ګرمي ده نو چېشته موږ او تاسې باید نیوکې پرې وکړو ولې نیوکې پرې وکړو ډېر خبرې به زه نه کوم دا ځیل ځکه چې تېر ځل هم هلکانو ما ته ویلې وایي ډېرې خبرې ویډیوګانو کې کوي څوک په پیسو دونه خبرې نه کوي ما ویلې زه صحیح ده نو د اوس هم ترابدروب دی تاسې منظرې سایل وکوئ زه به ډېرې خبرې نه کوم چې همداسې خوله مې وچي نو تاسې دې ځای نه خوند واخلئ ماشومان هلته ځان اچوي هلته ګورئ او دغسې څوک ځان تیاروي هغه جوړه هم کیدای شي ځان واچوي دا همداسې خلک دي را روان دي دا پهلوانه ګورئ چې 3 کسو بدن یو ځای کړی هیله دومره کېږي تاسې د دې هغه نه خوند واخلئ زه به همداسې روان اوسېږم نو واقعیت دی اوس وختو کې دلته له ډېر لرې لرې ځایونه هم خلک راځي مخکې به نه راتلله مخکې به یوازې خپله ښار خلکی و او یو ځای ته چې سړی ډېر لاړ شي بیا تکراري شي بیا تکراري ځای خوند نه کوي له دغه ځای نه اوبه راځي او هغه ځای کې خلک سکي لوبوي نو داسې خلک دي دلته ډېره پیمانه دلته خلک هم ناست دي تاسې کتلی شئ نګاه نشه چې دغه ځای کې بد دی دغه هلته چمن نشته یعنې چمن نه دی سپېره ډاګ دی خلک ګرځېدلي دا چمن یې خراب کړی نو د همدې لپاره دلته بیا هغه نشته او دغه ځای کې چې دا خلک تمرین کوي غټو لوبو لپاره نو دا سکي دا دی اوبه وړي خپله هم ورپسې دی هغه یې پښې پورې تړلی یا لاس پورې چې ترې ډېر لرې لاړ نه شي او د پښې پورې تړلی تاسې یې لیدلی شئ دا بلې داسې لوبې کوي هغه ځای کې لوبېږي هغه ځای کې لوبېږي بس د دې ژوند نه خوند اخلي یو څو دانې افغانان هم دلته ویډیوګانې جوړې کړي پرتاګه سره ځان اچوي بیا پرتاګه سره چې ځان اچوي بس خلکو پرې نیوکې کړې وي اوس خلک دونه منفي فکره شوي دي چې حتی په مثبت کارو باندې هغه منفي خبرې کوي او په منفي خبرې کوي هغه پلنګي پوشانو پسې خو هېڅوک شی نه وایي پاچا بلندانو پسې چارابي شریانو پسې چې بانوفونه یې له مردارخورۍ ډک کړي هغو ته هېڅوک هم چی نه وایي په دلته څوک چې راځي او بازي کوي بس هغو پسې بس راخیستي